ما مخکې درته ویل چې عام مورخین خو پر دې باندې دي، عام روایات هم پر دې باندې دي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام عمر 11 نبوي عمر 11 کالو او د زندګۍ عمر د پیغمبر علیه السلام 51 کالو. لیکن حضرت عبدالله ابن عباس چې کوم روایت پیښوي هغه د پیغمبر علیه السلام نبوي عمر 12 کال یادوي او د زندګۍ ټول عمر 52 کال یادوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مکه مکرمه کې د ام هانی په کور کې آرام کوي، شپه ده. ډېر روایات پر دې باندې دي چې میاشت د رجب ده او د رجب په تاریخونو کې مختلف تاریخونه راغلي دي، لیکن ډېر روایات پر دې باندې دي چې د 20 شپه ده چې موږ او تاسو د خدای تعالی میاشت ورته وایو. د دې میاشتې د 20 پر شپه باندې ډېر روایات دي. حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام د هغې سره حضرت میکائیل علیه الصلاة والسلام د هغې سره 50,000 ملایکې د الله تعالی د عرش څخه د پیغمبر علیه السلام د استقبال لپاره روانې شي. چې کله حضرت جبرائیل علیه السلام او میکائیل علیه السلام د 50,000 ملایکو په معیت او ملګرتیا کې د بیت الله حرم ته راورسېدو. د هغې په انواراتو باندې د بیت الله په حرم کې یو قسم رڼاګانې دي، د هغې په ذکرونو باندې د بیت الله په حرم کې یو قسم د ذکر او د الله اکبر ژوږ دی. حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام ورغلی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې د ام هانی د کور سره کښېناوی. د ام هانی د کور سه په نیمه شپه کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بیت الله حرم ته راوستی. حرم ته چې کوم د بیت الله شمالي طرف دی چې د حتیم طرف دی، دی طرف کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیا آرام کوي. او پیغمبر علیه السلام په کوم حالت کې آرام دی؟ عیناه تنامان و قلبه یقظان. روایت وایي سترګې مبارکې خو پټې وي لیکن زړه مبارک بیداره دی، په زړه کې په هر څه باندې پوهیږي او په زړه کې دی مبارک ویښ دی. چې کله د حتیم په طرف کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو څه آرام وکړي، د آرام څخه وروسته حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام بیا راځي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام راپورته کوي. د حتیم څخه مخته چې کوم راسته طرف راځي غالبا دلته د زمزم څا راځي، نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې د زمزم څا راوستی. چې کله یې راوستی دا زړه مبارک سینه مبارک یې ورچاک کله ورسیرې کله، د هغې څه د زړه مبارک راویستی او د هغې زړه غسل او صفاوالی او لل دا یې 3 ځله د زمزم په اوبو باندې وکړو. بیا چې د الله د طرفه څومره تحفې حضرت جبرائیل علیه السلام راوړي دي، که هغه ایمانیات دي، که هغه یقینیات دي، که د الله د نور انوارات دي، هغه یې ټوله په دې زړه کې کښېښول او د صفا کولو څه وروسته او د زړه د انواراتو څخه د ډکولو څه وروسته پیغمبر علیه الصلاة والسلام زړه حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام برته په دې خپل بدن کې کښېښوی. چې کښېښوی د هغې څه وروسته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سینه ورباندې وګنډله او د په یو لمحه کې په یو غړي کې د سترګو فرف کې چې سینه وه هغه رقم وله او هغه جوړه سوله، نه پر هغې باندې صرف د زخم لږ اثار و، نور د هغې د خوږوالي د دې هېڅ شکل نه و. نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زړه چې کله د انواراتو ډک سلو، نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زړه داسې منور سو چې د هغې نورانیت او رڼا د دې اسمان څه هم څو چنده زیات، د دې لمر څه هم څو چنده زیاته سو. تاسو دې کې ګورئ عجیبه نکته ده، پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه زړه چې هغې د ازله صفا او طهارت او پاکي د هغه زړه ذاتي او بنیادي صفت، لیکن چې کله د الله تعالی معراج و ملاقات له الله تعالی ورغواړي نو هغه زړه دومره صفا کوي چې یو ځل د زمزم در اوبو باسي او یو ځل نه 3 کرته د زمزم په اوبو باندې مینځي او د هغې څه وروسته په هغې کې انوارات تږدي، د هغې څه وروسته په هغې کې ایمانیات او یقینیات تږدي او د هغې څه وروسته بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې مستعد دی، د دې مستحق دی چې اوس د الله تعالی سره کلام وکړي، د الله تعالی ملاقات له ورسي او د الله تعالی د ملاقات شرافت د په نصیب سي.